السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، امید لرم چې تاسو به ټول راته روغ جوړ او د صحت او عافیت کلي به مو پر تن وي. ملګریو، زه یم حلال خوستی د هلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ملګرو تاسو ته د ډېرو خوندورو په زړه پورې او معلوماتي ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، نن ویډیو کې تاسو ته درښیم چې څنګه کولی شو چې موږ او تاسو په فیسبوک په کمنټ کې د ټاپ آن اپشن زیات کړو. هغه اپشن لکه څنګه چې تاسو ته د موبایل په سکرین باندې لیدل کېږي، دغه اپشن موږ او تاسو څنګه د فیسبوک آی ډي په کمنټ کې زیاتولی شو. ملګرو، دغه ډېر مهم اپشن دی او دغه تاسو هم کولی شئ چې همدې ویډیو کې ترلاسه کړئ. ملګرو، ویډیو تر پایه پورې وګورئ، انشاءالله ډېره اسانه طریقه ده او تاسو به یوازې په 2 دقیقو کې دغه اپشن چې دی تاسو په خپل آی ډي په کمنټ کې زیات کړئ. نو ملګرو، په ویډیو باندې فایل کوو، خو مخکې له دې چې ملګرو په ویډیو باندې فایل وکړو، په ډېره مهربانۍ سره هیله کوو چې هغه ملګري چې زما یوټیوب چینل کې نوي دي همدا شیبه د زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړي او ویډیو د مخکې له ملګرو سره شیر او شریک کړي، تر څو هغوی هم له دغه اپشن څخه ګټه واخلي او خپل آی ډي باندې وکاروي. نو ملګرو، په ویډیو باندې فایل کوو. ملګرو، اوس به فیسبوک ته راشئ، دا د فیسبوک همدلته به تاسو ورته کلیک وکړئ. نو ملګرو، کلیک مو جهار کړه واخیسته، نو تاسو به دوستانو د 3 ډاټس چې دي همدلته به تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو، د دې لپاره بله مهمه خبره د اپشن د زیاتوالي لپاره دغه ده چې تاسو آی ډي باید د پروفیشنل موډ کې وي. که تاسو آی ډي پروفیشنل موډ کې نه وي، نو تاسو نشئ کولی چې په اسانۍ سره دا اپشن ترلاسه کړئ. خو ښه خبره به دا وي چې تاسو پروفیشنل موډ لومړی په خپل آی ډي باندې فعال کړئ. نو که تاسو پروفیشنل موډ نشئ فعال کولی، زما د ویډیو لینک په همدې ویډیو په ډسکرپشن کې شته او تاسو کولی شئ چې لومړی تاسو پروفیشنل موډ په خپل آی ډي باندې فعال کړئ او وروسته ټاپ آن په لاندې ډول په خپل آی ډي باندې فعال کړئ. نو اوس به دوستانو راشئ، دغه کوم 3 ډاټس چې دي همدلته به کلیک وکړئ. دلته مو چې کلیک واخیسته دوستانو، تاسو به راشئ، دلته تاسو ته لیکلی دي پروفیشنل ډیشبورډ، همدلته به تاسو کلیک وکړئ. دوستانو، دلته مو چې هر کله کلیک واخیسته دوستانو، دلته موږ ته بېلابېلې کټګورۍ راځي. دا ملګرو، د دې اپشن ښه والی همدا دی وبخښئ، د دوستانو د پروفیشنل موډ ښه والی همدا دی چې بېلابېل اپشنونه فیسبوک تاسو لپاره اضافه کوي. نو ملګرو، د ټاپ آن د زیاتوالي لپاره به تاسو لاندې راشئ، لاندې به راځئ دوستانو، تاسو به لاندې راشئ او دلته به تاسو په سیمور باندې ورته کلیک واخلئ. سیمور باندې چې هر کله کلیک واخیسته دوستانو، تاسو به لاندې راشئ، دلته تاسو ته لیکلی دي ملګرو چې فان انګیجمنټ، همدلته به تاسو ملګرو کلیک واخلئ. ملګرو، دلته به کلیک وکړئ. هر کله مو چې کلیک واخیسته دوستانو، تاسو به اوس په سیټینګ نه ورته کلیک واخلئ. تاسو ته پورته سیټینګ لیدل کېږي، همدې سیټینګ نه ورته کلیک واخلئ. ملګرو، اوس تاسو ته دلته 3 اپشنونه راځي. دلته لیکلي ټاپ آن او دلته لیکلي ریزینګ فان. دا به ملګرو تاسو 3 واړه فعال کوئ. پورته تاسو ته لیکلي شو هو ایز انګیجمنټ، یا چې تاسو ته ملګرو دا کوم اپشن چې تاسو فعال کوئ آیا تاسو ته د فیسبوک په کمنټ کې ښکاره شي او که نه، نو تاسو ښه خبره دا ده چې تاسو همدا آن کړئ. دا به تاسو ملګرو آن کړئ. دا مو چې هر کله آن کړه ملګرو، تاسو به دغه اپشنونه هم آن کوئ، ځکه چې دا چې آن نه کړئ تاسو ته نه ښکاري هلته، نو دا به تاسو آن کړئ او دا لاندې چې دی دا به هم تاسو آن کړئ. نو ملګرو، له دې وروسته تاسو ته چې په هر ځای کې تاسو ته کمنټ چاته کوئ، نو تاسو هغه نفر ته به د ټاپ آن په توګه معرفي کیږئ. نو ملګرو، اوس که تاسو هر چا ته په آی ډي باندې کمنټ کوئ په پوسټونو باندې، نو تاسو به هغه نفر ته د ټاپ آن په توګه معرفي کیږئ. نو ملګرو، د دې اپشن ښه والی نور څه نشته، یوازې ښه والی دا دی ملګرو، که تاسو د یو چا پوسټونه زیات انتخابوئ، نو ملګرو تاسو ته د فیسبوک کمپنۍ لخوا هغه نفر د ټاپ آن په توګه معرفي کیږي. ټاپ آن په توګه ځکه معرفي کیږي ملګرو چې تاسو هغه نفر پوسټونه خوښوئ او تاسو هغه نفر لیکنه خوښوئ، په همدې اساس تاسو ته د ټاپ آن په توګه معرفي کیږي. نور څه داسې ښه والی نه لري ملګرو، یوازې همدا یې ښه والی دی او همدا یې ځانګړتیا ده. ملګرو، په وروستۍ کې بیا هم هیله کوو نور ویډیو پای ته رسوو چې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو مخکې له ملګرو سره شیر او شریکه کړئ، تر څو هغوی هم له دغه معلوماتو څخه څه نه څه ګټه واخلي. د خدای په امان.